چې د ژوندي موجوداتو په حیث ولمر یعنې غیر ژوندي موجود ته ضرورت لري. واقعا یو اتم صنف شاګرد کولی شي داسې موضوعات باندې خبرې وکړي په دونه وضاحت، ځکه چې موږ نباتاتو ته ضرورت لرو تر څو نایتروجن ځینې ترلاسه کړو. هغه څه چې تا وړاندې کړل لکه دا ډېرې زیاتې غټې خبرې دي. واقعا د باندې افتخار کوم. مننه استاد. دا ټول زحمت چې څونه په یقین کې موږ ویستی دی، دا تا چې موږ ګورو داسې نور ځوانان چې وکتل نو داسې احساس کوم چې ډېر کم شوي دي، باید ډېر څه وشي انشاءالله. ډېر زیات له هر څه نه مخکې د ګران او خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ستره تحفه وړاندې کوم چې عبارت دی له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څخه. دا دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحتمند به یاست. د یقین بنسټ ایښودونکی رحمت الله نوروز صاحب، د افغانستان یقین عمومي مدیر زبیر احمد اسمتي صاحب، درنو مېلمنو، ګران ښوونکو، زده کوونکو، ستاسو په اجازه سره دوه کسان لپاره چې ما نه پېژني، زه احمدشاه صدیقي ولد حاجي الحمدین صدیقي د کندهار یقین خصوصي ښوونځي د اتم الف ټولګي زده کوونکی یم. خوشحاله سوم چې ما ته په یقین ټاکس کې دا فرصت پیدا شو تر څو دلته زه تاسو ته خپل پریزنټیشن ارائه کړم. نړۍ مخ پر لوړېدو روان دی، ټکنالوژي پرمختګ کوي، مثبت پوینټونه پر خلکو باندې ایښي دي، خو د مثبت پوینټو سره د ټکنالوژي د ډېر منفي پوینټونه یعنې دوچنده منفي پوینټونه یې پر طبیعت اثر ایښي دي. یعنې صنعتي انقلاب، ککړتیاوې، ګلوبل وارمنګ، چاپیریال ته زیان، دا ټول د ټکنالوژي او د انسانانو د تمدن د لاسه پیښ شوی دی. زما موضوع نن د ایکو سیستم تر عنوان لاندې دی. په نړۍ کې اوس زموږ ټولنه او مکمله نړۍ د ځینو مشکلاتو سره مخ دی، لکه ککړتیاوې، صنعتي انقلاب، ګلوبل وارمنګ او طبیعت ته زیان، چې دغه ټول موضوعات زما د موضوع یعنې ایکو سیستم پورې ربط لري. راځو شروع کوو د فهرست څخه. لومړی موضوع د ایکو سیستم پیژندنه، دوهمه موضوع د ایکو سیستم برخې، دریمه موضوع د ایکو سیستم کې د درې مهم اجزاو یعنې پروډیوسر، کنزیومر او ډیکمپوزر، څلورمه موضوع بایو جیو کیمیکل سایکلز یا بیولوژیکي دورانونه، پنځمه موضوع د اوبو دوران، شپږمه موضوع د کاربون دوران، اوومه موضوع د اکسیجن دوران، اتمه موضوع نایتروجن دوران، لسمه موضوع نهمه موضوع د انرژي دوران، او لسمه موضوع د ایکو سیستم ډیګریډیشن یا د ایکو سیستم تخریب، چې زموږ د پریزنټیشن ډېر مهمه موضوع همدغه د ایکو سیستم تخریب موضوع ده. او په پای کې یو لسمه موضوع خلاصه. راځو په لومړي سر کې د دې څخه شروع کوو چې ایکو سیستم څه شی دی. انشاءالله د دې پریزنټیشن تر پایه پورې تاسو به پرې باندې وپوهیږئ چې ایکو سیستم څه شی دی، د ایکو سیستم برخې څه شي دي، ایکو سیستم څه کار کوي، ایکو سیستم ته په طبیعت کې زیانونه او داسې نور. ایکو سیستم څه شي دی؟ لومړنی سوال، ایکو سیستم د ژوندیو موجوداتو او د غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ اړیکه، کنیکشن یا ارتباط ته ایکو سیستم وایي. کله چې په یو ټولنه کې ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات سره یو ځای شي او یو کنیکشن یا ارتباط رامنځته کړي، ایکو سیستم رامنځته کېږي. څرنګه؟ ښه مثال یې لکه زموږ او ستاسې ماحول دی. ګورئ، موږ د ژوندي موجوداتو په حیث د هوا او اکسیجن یعنې غیر ژوندي موجود ته ضرورت لرو. دلته یو کنیکشن یا ارتباط رامنځته شو. که چیرې دا ارتباط نه وي، موږ ژوندي نشو پاتې کېدلی. ځینې ارتباطات په ایکو سیستم کې ډېر مهم دي. د ایکو سیستم اصطلاح په لومړي ځل کې یو انګریزی نبات پیژندونکی عالم په 1915 کال کې رامنځته کړ. د ایکو سیستم مختلفې سیمې لري، لکه ځنګلونه، صحراوې، غرونه او داسې نور. که چیرې زه تاسو ته دا مکمل پریزنټیشن تر پایه پورې تشریح کړم او بیرته دغه عکس ته راسم، انشاءالله ټول هغه څه چې تاسو پرې پوه سوي یاست هغه په دا عکس کې مثالونه شته. ما تاسو ته وویل چې په یو ټولنه کې د ژوندیو موجوداتو او د غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ ارتباط یا کنیکشن ته ایکو سیستم وایي. ګورئ، تاسو د عکس ته متوجه شئ،
په اوبو کې کبان د ژوندیو موجوداتو په حیث اوبو یعنې غیر ژوندي موجود ته ضرورت لري تر څو ژوندي پاتې شي، یا هم په دا عکس کې نباتات چې د ژوندي موجوداتو په حیث ولمر یعنې غیر ژوندي موجود ته ضرورت لري، یا هم و خاورې ته ضرورت لري تر څو خپل د اړتیا وړ خواړه ځینې تامین کړي. ایکوسیستم دوه ډوله لري. لومړی یې ټرسټریل ایکوسیستم د وچ ایکوسیستم دی، او دوهم یې اکواتیک ایکوسیستم یا د اوبو ایکوسیستم دی چې دوی خپله پر 5 ډوله باندې دي. لومړی شروع کوو ټرسټریل ایکوسیستم یا د وچ ایکوسیستم. لومړی یې فورسټ یا ځنګل، دوهم یې ګراسلینډ یا چمن، دریم یې ډیزرټ یا صحراوي، څلورم یې ماونټن یا غرونه، او پنځم یې آیلنډ یا جزیره. د اوبو د ایکوسیستم همدا ډول 5 ډوله لري. لومړی یې مرین یا سمندر، دوهم یې لیک یا جهیل، دریم یې ریور یا رود، پنځم یې پوند یا حوض، او شپږم یې په اخر کې ویټلند یا لندبل سیمې. راځو د ایکوسیستم 3 مهم اجزاوې پیژنو، یعنی پروډیوسر، کنزیومر او ډیکمپوزر. دا د ایکوسیستم 3 ستنې دي چې ایکوسیستم پر ولاړ دی، یعنی که دا 3 اجزاوې نه وي ایکوسیستم به نه وي موجود. راځو د لومړي څخه شروع کوو. پروډیوسر. پروډیوسر یا تولیدونکی کومو ته ویل کیږي؟ پروډیوسر یا تولیدونکی هغو ته ویل کیږي چې خپل خواړه په خپله برابروي، یعنی نباتات ته، ځکه چې نباتات خپل خواړه د بل ځای څخه نه ترلاسه کوي بلکې د فوتوسنتیز د عملیې په واسطه سره خپل خواړه برابروي او د نور دپاره خواړه ګرځېدای شي. او په دوم قدم کې کنزیومر یا مصرف کوونکی. کنزیومر څه وظیفه ترسره کوي؟ کنزیومر د نامه څخه معلومه ده مصرف کوونکی هغه اجزا ده چې مواد په مصرف رسوي. دا په دوم قدم کې قرار لري. د کنزیومر وظیفه د پروډیوسر څخه استفاده کول دي، لکه حیوانات چې د نباتات څخه استفاده کوي، دوی په مصرفونکي کې راځي. او په دریم قدم کې ډیکمپوزر یا تجزیه کوونکي. دا د ایکوسیستم اجزا دا د دې وظیفه دا ده چې مواد تجزیه کړي، لکه فنجي او داسې نور چې په خاوره کې موجود دي. د دوی وظیفه دا ده تر څو نور ژوندي موجودات و خاورې ته تجزیه کړي. راځو وروسته دغه 3 شیان چې ما تاسو ته تشریح کړم دا د ایکوسیستم غذایي زنځیر و، یعنې یو زنځیر په منځ یا په وجود راوړي. راځو د لومړي څخه شروع کوو. پروډیوسر یا چې ما تاسو ته وویل تولیدونکي. ګورئ د تولیدونکو وظیفه دا ده چې خپل ځان ته خواړه برابر کړي او د نور دپاره خواړه وګرځي. تاسو ته بتمن دا سوال پیدا شوی چې پرایمري کنزیومر، سیکنډري کنزیومر او ټریشري کنزیومر څه شي دي؟ ما تاسو ته په مخکني سلایډ کې وویل چې کنزیومر څه ته وایي، یعنې مصرف کوونکي. خو د کنزیومر 3 برخې یا 3 رقمونه مې نه کړه درته تشریح. راځو شروع کوو. پرایمري کنزیومر یا لومړني مصرف کوونکي. دا هغه مصرف کوونکي دي چې صرف د تولیدونکو څخه استفاده کوي، یعنې د نباتات څخه، لکه واښه خوړونکي حیوانات. په دوم قدم کې سیکنډري کنزیومر یا دوهم مصرف کوونکي. دا هغه مصرف کوونکي دي چې د لومړني مصرف کوونکو څخه استفاده کوي، یا چې موږ ورته ویلی شو غوښه خوړونکي حیوانات. هغه حیوانات دي چې د غوښو څخه استفاده کوي. او په دریم قدم کې ټریشري کنزیومر یا دریم مصرف کوونکي. دا هغه مصرف کوونکي دي چې د هم تولیدونکو څخه هم د مصرف کوونکو څخه استفاده کوي، یعنې هم واښه خوړونکي هم غوښه خوړونکي دي. ښه مثال یې لکه موږ او تاسې انسانان چې هم د نباتاتو څخه هم د حیوانات څخه د غذایي منبع په توګه استفاده کوو. او په پای کې ډیکمپوزر یا تجزیه کوونکي موجود دي. د دوی وظیفه تجزیه کول دي. راځو د هغه څخه تېرېږو. بیولوژیکي دورانونه. بیولوژیکي دورانونه یا د فزیک یا د فزیکي محیط پر سر باندې کوم دورانونه چې دي دې ته بیولوژیکي دورانونه وایي. بیولوژیکي دورانونه پر 5 ډوله باندې دي: د اوبو دوران، د کاربن دوران، د اکسیجن دوران، د نایتروجن دوران او د انرژي دوران. ګورئ دلته د ارتباطاتو او د دورانونو یو کلکشن رامنځته شوی دی
چې موږ ته د یو کامل ایکوسیستم عکس راکوي. که چیرې تاسو دا عکس ته متوجه سئ دلته دورانونه دي او ارتباطات یعنی هغه غذایي زنځیر چې ایکوسیستم یې رامنځته کړی دي. راځو د دورانو څخه شروع کړو. لومړي سر کې د اوبو دوران. د اوبو دوران هغه دوران دی چې په درېیو مرحلو کې ترسره کیږي: ایواپوریشن، کنډنسیشن او پریسیپیټیشن. راځو عکس ته د ښه درک دپاره ګورئ د ځمکې پر مخ کوم یو بچې دي یعنې کلکشن. د ایواپوریشن یا د تراکم په مرحله کې و هوا ته ځي او وروسته د کنډنسیشن په مرحله کې د حرارت یا د تودوخې درجه ښکته راځي او په اوبو باندې بدلیږي او وروسته د پریسیپیټیشن په مرحله کې بیرته ځمکې ته راګرځي او بیرته کلکشن رامنځته کیږي چې دې ته موږ یو کامل د اوبو دوران ویلی سو. د هغه څخه وروسته د کاربن دوران. د کاربن دوران کوم دوران ته وایي؟ نباتات ګوري د اټموسفیر د کاربن څخه استفاده کوي او ځان ته راجذبوي او د فوتوسنتیز په عملیه کې د هغه څخه کاربوهایډریټ جوړوي. د فوتوسنتیز عملیه کوم عملیه ده؟ که چیرې تاسو د فوتوسنتیز عملیه نه پیژنئ لنډه به درته وایم هغه عملیه ده چې نباتات په هغه سره خپل خواړه برابروي. یعنی د لمر وړانګې جمع کاربن موږ ته ګلوکوز او اکسیجن راکوي. نو اوس کله چې نباتات د اتموسفیر د کاربن څخه استفاده کوي او خپل د خوړو په عملیه کې یې په کاربوهایډریټ بدلوي وروسته موږ مصرف کوونکي د دغه کاربوهایډریټ څخه استفاده کوو. څرنګه استفاده کوو؟ کله چې نباتات د کاربن څخه کاربوهایډریټ جوړوي په خپل ځان کې لري او کله چې مصرف کوونکي د هغو نباتاتو یا تولید کوونکو څخه استفاده کوي هغه کاربوهایډریټ دوی ته انتقالیږي چې وروسته د غذایي زنځیر په واسطه سره یو بل ته انتقالیږي او په دا رقم سره د کاربن دوران بشپړیږي. د هغه څخه وروسته راځو د نایتروجن دوران ته. د نایتروجن دوران یا هغه پروسه ده چې د ژوندي موجودات لپاره د اټموسفیر څخه د نایتروجن په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. دا هم د کاربن دوران په شکل د نباتاتو په واسطه سره ترسره کیږي. شاید تاسو ته دا سوال پیدا سي چې موږ ولې مستقیما د اټموسفیر د کاربن او د اټموسفیر د نایتروجن څخه استفاده نه کوو؟ د اټموسفیر کاربن او نایتروجن ډیر یو قوي بند لري چې موږ تاسې انسانان د دې لپاره یو سیستم نه لرو تر څو د نایتروجن او د کاربن بند مات کړو بلکې الله پاک برعکس دغه سیستم یې په نباتاتو کې ایښی دی تر څو زموږ او د هغوی ترمنځ کنیکشن پیدا شي ځکه چې موږ نباتاتو ته ضرورت لرو تر څو نایتروجن ځینې ترلاسه کړو او د اړتیا وړ مواد یا پروتین د نباتاتو څخه ترلاسه کړو. د نایتروجن دوران راځو عکس ته د ښه فصاحت لپاره ګورئ په لومړي سر کې چې نباتات د اټموسفیر د نایتروجن څخه استفاده کوي هغه ریشو ته استوي چې هلته د بکټریاو په واسطه سره هغه په میتان غاز بدلیږي. میتان غاز کوم غاز ته وایي؟ یو بدبویه بې رنګه لرونکی غاز دی چې د نایتروجن څخه په لاس راځي او وروسته د بکټریاو په واسطه سره دغه میتان غاز یا NO2 په نایتریټ بدلوي چې بیرته د ریشو په واسطه سره جذبوي او د اړتیا وړ مواد او پروتین د هغه څخه ترلاسه کوي چې دا هم د غذایي زنځیر په واسطه سره یعنی کله چې دغه نباتات دغه نایتروجن پروتین او داسې نور مواد په ځان کې لري مصرف کوونکي د هغه څخه استفاده کوي یعنی د نبات څخه او نایتروجن هغوی ته انتقالیږي او دغسې نور مصرف کوونکي چې وروسته د مصرف کوونکو په واسطه سره د غایطه موادو په شکل د باندې و محیط ته وځي او د ډیکمپوزر په واسطه سره تجزیه کیږي او هغه پاتې شوی نایتروجن بیرته هوا ته ازادیږي چې په دې ډول سره د نایتروجن دوران بشپړیږي. راځو د هغه څخه وروسته د اکسیجن دوران ته. د ژوندي موجوداتو ترمنځ د اکسیجن خپرېدل یا جریان د اکسیجن دوران ته وایي. د اکسیجن دوران ډېر ساده او خلص دی. که چیرې موږ دا کس ته ځیر شو نو په هوا یا په اټموسفیر کې چې کوم اکسیجن وجود لري موږ د هغه اکسیجن څخه استفاده کوو. دلته یو تبادله صورت نیسي. موږ اکسیجن اخلو او د هغه په بدل کې څه شی ازادوو؟ کاربن ډای اکساید او وروسته نباتات د هغه کاربن ډای اکساید څخه استفاده کوي او اکسیجن ازادوي چې په دې ډول سره د اکسیجن دوران بشپړیږي. یعنی موږ کاربن ډای اکساید تولیدوو او نباتات اکسیجن تولیدوي
موږ د هغوی دپاره یو څه برابروو، هغوی زموږ دپاره یو څه برابروي. د هغه څخه وروسته راتېرېږو د انرژي دوران ته. د انرژي دوران څه ته وایي؟ انرژي د کار کولو توان یا قابلیت انرژي ویل کېږي. راځو د عکس ته د انرژي د ښه پوهېدو لپاره تاسو د عکس ته متوجه شئ. ګورئ د انرژي لومړی منبع چې ده هغه د لمر څخه ترلاسه کېږي. یعنې د لمر وړانګې د انرژي لومړی منبع ګڼل کېږي. کله چې د لمر د وړانګو څخه نباتات استفاده کوي او ځان ته انرژي جوړوي، دا د غذایي زنځیر په توګه سره د نورو مصرف کوونکو او ژوندي موجودات انتقالیږي. کله چې د لمر څخه انرژي و نبات انتقالیږي، وروسته د دغه نبات څخه مصرف کوونکي استفاده کوي او وروسته د دغه مصرف کوونکي څخه چې کوم انرژي پکې پاته ده، دوه مصرف کوونکي استفاده کوي چې دته انرژي پاتې کېږي، او دریم مصرف کوونکي هغه هم دغه شکل سره. د هغه څخه وروسته راځو زموږ د پریزنټیشن ډېر یو مهمه موضوع ته، ایکوسیستم ډیګریډیشن یا د ایکوسیستم تخریب. ګورئ د انسانانو تمدن د هغه وخت راهیسې چې جوړ شوی دی د ایکوسیستم دشمن و. یعنې د انسانانو فعالیتونه په اوس کې هم پخوا کې صنعتي انقلاب، ککړتیاوې او داسې نور د ژوندي موجوداتو د ډولونو له منځه وړل، دا ټول د انسانانو په واسطه سره ترسره شوی دی. که چیرې زه تاسو ته یو شی ګورئ، الله پاک د ځمکې په سټراتسفیر کې یو طبقه ایښې ده، یعنې د اوزون طبقه. د اوزون طبقه کومه طبقه ده؟ د اوزون طبقه هغه طبقه ده چې د ځمکې د 12 کیلومترۍ څخه شروع بیا تر 20 کیلومترۍ پورې موقعیت لري. په دې طبقه کې یو طبیعي فلټر موجود دی چې د دې طبیعي فلټر وظیفه دا ده چې زموږ څخه د لمر د ماورب بنفش وړانګې یا الټرا وایلټس یا یووي وړانګې چې ورته وایي د هغه څخه حفاظت وکړي. یعنې د لمر ماورب بنفش وړانګې موږ ته څه تاوانونه رسوي. که چیرې دغه طبیعي فلټر موجود نه وای، اوس به ټول انسانان د سرطان د پوستکي د ناروغۍ سره مخ وای، د دماغ کمزوري به درلودلی، د بدن کمزوري به درلودلی او مکمل ایکوسیستم له منځه تللی. ځکه چې د لمر ماورب بنفش وړانګې ډېر قوي وړانګې دي او په سترګو نه لیدل کېږي. اوس زموږ موضوع د دا طبقې او د ماورب بنفش وړانګې سره څه اړیکه لري؟ ګورئ په 1880 کال کې 40 صنعتي هېوادونه سره راټول شوه او دا تعهد یې وکړي چې تر 1999 کاله پورې هر هغه څه چې کلورو فلورو کاربون تولیدوي د هغه تولیدات 50% ته راکم کړي. کلورو فلورو کاربون څه ته وایي؟ یا CFC ګازونه چې د کولنټ څخه په لاس راځي، لکه یخچالونه، ایر کنډیشنونه او داسې نور. کلورو فلورو کاربون کله چې هوا ته آزاد شي، دغه اوزون طبقه ته یا طبیعي فلټر ته زیان رسوي چې اوس هم تر ډېره حده پورې تخریب کړی ده. یعنې د پوستکي د سرطان ناروغي د دغه د لمر د ماورب بنفش وړانګې څخه لامل دی. نو دوی دا تعهد وتړي تر څو تر 1999 کاله پورې دغه تولیدات 50% راکمه کړي. د اوس ریسرچونه دا ښیي که چیرې دغه تعهد په 1880 کال کې نه وای شوی، نو اوس تر 2015 کاله پورې به 1.1 میلیونه انسانان د سرطان د پوستکي په ناروغۍ باندې باخته وای. راځو د ځمکې 3 غټ عوامل وایو چې ایکوسیستم ته زیان رسولی دي. ګورئ لومړی د امازون ځنګل. که چیرې تاسو د امازون ځنګل نه پېژنئ، هغه ځنګل دی چې د ځمکې 21% برخه اکسیجن تامینوي. د درختو وهل، د صنعتي مځکو لپاره د ځنګلونو وهل، د سړکونو جوړول او د ماینینګ لپاره د ځنګلونو وهل، دا 4 عوامل د امازون ځنګل ډېره برخه تخریب کړې ده چې دا ایکوسیستم ته ډېر غټ زیان دی. د هغه څخه راوروسته په 2014-2015 کلو کې د لویو مرجانونو سوځېدنه چې ډېری برخه په استرالیا کې موقعیت لري. د لویو مرجانونو سوځېدنه څو دلایل درلودل چې لومړی یې د اقلیم بدلون و، دوهم یې ککړتیاوې وې او دریم یې اوور فیشینګ یا د کبانو زیات ښکار کول و چې دا استرالیا ته ډېر تاوانونه ورسول. د هغو تاوانو څخه یو د تورستي صنعت ته تاوان او بل د کبانو صنعت ته تاوان او داسې نور ککړتیاوې زیاتېدل. د هغه څخه راوروسته د 1960 او 2000 کلونو په منځ کې
د شوروي اتحاد په واسطه سره د اورال سیند کومې اوبه چې وې هغه زراعتي مځکو ته انتقال شوې یعنی ایله شوې چې د اورال د سیند 90% برخه اوبه یې وچې کړې چې دا هم ایکوسیستم د ډېر غټ تاوان او ضرر دی د هغه څخه وروسته راتېرېږو د ایکوسیستم د پوهې اهمیت زه د یو ټولنې په غړي په حیث باندې ماته څه ارزښت لري تر څو زه د ایکوسیستم په علمیت باندې پوه سم لومړي سر کې د چاپیریال درک او فهم هر څوک چې د ایکوسیستم په علم باندې پوه وي هغه د چاپیریال په چرخش په دوران باندې پوهیږي چې د ځمکې دوران څرنګه کار کوي زما شاوخوا چاپیریال څرنګه کار کوي ټول دورانونه او د الله پاک قدرتونه ورمعلومیږي د هغه څخه راوروسته صحیح مصرف یا استفاده ګورئ اوس موږ او تاسو چې د کوم بحران څخه مخ یو یعنی د اوبو د کمښت د بحران سره هغه زموږ د مخکې نسلونو په اثر رامنځته شوی دي یعنی که چیرې زموږ مخکني نسلونه د اوبو د کمښت لپاره د سپما لارې پیدا کړې وای اوس به موږ د اوبو د کمښت د بحران سره نه وای مخ څوک چې د ایکوسیستم د پوهې په علمیت باندې پوهیږي هغه د هر شي د الله پاک د نعمتونو او د ایکوسیستم د محصولاتو په مصرف باندې پوهیږي چې څنګه زه د اوبو څخه استفاده وکړم څنګه زه د زراعت څخه استفاده وکړم د محصولات څخه استفاده وکړم او داسې نور د هغه څخه راوروسته د ارتباطاتو تفکر څوک چې د ایکوسیستم د پوهې د علمیت باندې پوهیږي هغه په ارتباطاتو یا کنیکشن باندې خبر وي چې زه د یو ژوندي موجود په حیث ونې ته یا اکسیجن ته څه ضرورت لرم آیا دا ارتباط زما دپاره مهم دی که چیرې دا ارتباط نه وي نو څه به پیښ شي د هغه څخه راوروسته د چاپیریال ارزښت تر هغه مهاله پورې چې تاسو په یو څه باندې نه یو پوه سوي نه یاست نو تاسو د هغه په ارزښت باندې هم نه پوهیږئ کله چې تاسو د ایکوسیستم د پوهې په اړه علمیت ولرئ یعنی تاسو د هر څه چې په ایکوسیستم کې موجود دی د هغه په ارزښت باندې پوهیږئ بې ځایه نه مصرفوئ سپما پکښې کې راولئ زما پریزنټیشن اخري سلایډونه په دغه ځای کې دي په پای کې ستاسو د ټول څخه دا غوښتنه کوم چې راسئ ورونو هر هغه څه چې د ایکوسیستم د تخریب لامل کیږي که چیرې موږ کوو او که چیرې په ټولنه کې وینو د هغه مخه ونیسو که چیرې دوی یا نړیوال هیوادونه په 1880 کال کې او یا په داسې نور کلونو کې تعهد تړلی و راسئ موږ او تاسې پر دغه ځای باندې تعهد وتړو چې هر هغه کار چې د ایکوسیستم د تخریب لامل کیږي اول موږ بې نه کوو دویم که په ټولنه کې کیږي د هغه مخه ونیسو مننه ستاسو څخه زما پریزنټیشن پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي که چیرې کوم سوال پوښتنه او یا داسې نور څه لرئ زما څخه یې وپوښتئ مننه ستاسو د توجه څخه د محمد شاه ورور نه ډیره مننه ماشاءالله په زړه پورې تشریح وکړله په خپله برنامه کې زما سره چې کومه د خبرو طرز یې ماشاءالله په زړه پورې و معرفت یې ښه و او نتیجه یې ښه ده انشاءالله سلیډونه یعنې عکسونه برنامه یې ښه وه په زړه پورې وه د ژبې فصاحت یې ښه و او ټول مکمل درس ماشاءالله ښه و الله دې په عمر کې او په علم کې برکت وکړي ډېره زیاته مننه احمد شاه جان واقعیت هغه څه چې تا وړاندې کړل لکه دا ډېرې زیاتې غټې خبرې دي ګلوبل وارمنګ او آفرین چې په دې سن کې ته کولی شې چې داسې خبرې وکړې نو کامیابي درته غواړم ډېره زیاته مننه خیر اوسې جزاک الله خیر ورور الله ته اجر درکړي واقعا یو تم سم شاګرد کولی شي داسې موضوعات باندې خبرې وکړي په دومره وضاحت او ما ته ټول نه جالبه دا وه چې سټیج ته راغلې لږ نروس وې لیکن ځان دې کنټرول کو ته یو حده په نروس ښکاري رپېدل لیکن بیا هم عام احساس ونه شو دا واقعا د افتخار ځای دی فخر د باندې کوو امید لرو چې سبا د همداسې نور سټیجونو کې وګورو فقط زه یو پوښتنه لرم چې اسلامیات برخه د پکې بیخي نه ورغستې چې د باره کې قرآن څه وایي سنت څه وایي زموږ علما څه وایي اسلامي کنفرانسونه دا برخه مکمل پکې نه ورغستې د علت بس شو انشاءالله هر څوک خپل د ځانه نه دی پوره هر څوک یو کمی لري ما دغه سلایډ د دغه دپاره مې خپل په پریزنټیشن کې ایښی و تر څو تاسو خپل پیشنهادات او پوښتنې زما څخه وکړئ او زه انشاءالله په آینده کې هغه فکس کړم یعنې وبلې و دا کمی پکښې کوو جزاک الله سلایډ ډېر ښه و انګیجنګ و عکسونه چې کوم راغسي ټول مربوطه عکسونه وو
نو زه بیا هم د اسلامیاتو هم نمرې درکوم ورته ځکه چې تا خالیګاه خپل ولیدل او غواړې چې اصلاحات پکې راولې واقعا د باندې افتخار کوم دا ټول زحمت چې څونه په یقین کې موږ ویستی دی دا تا چې موږ ګورو همداسې نور ځوانان چې وکتل نو داسې احساس کوم چې ډېر کم شوي دي باید ډېر څه وشي انشاءالله ډېر زیات مننه خوشحاله اوسئ افغانستان کې د چاپېریال ستونزې ډېرې جدي او پراخه دي نو په همدې اساس موږ او تاسو باید دا کثافات په هغه ځای کې واچوو یو ډېره زیاته مهمه موضوع ده چې کابل د 2 میلیون خلکو لپاره جوړ شوی دی دغه د کومه اللهم